آهنګران چې خپلو مټو په زور د اور په مرسته له ګرمې شوې اوسپنې څخه بېلابېل اوسپنیز توکي جوړوي. دوی وایي کارونه مو د تیر په نسبت ښه شوي، خو په اړونده برخه کې همکارۍ ته ضرورت لرو. الحمدلله داسې خاص تغیرات نه دي کې راغلي. خپل محنت چې کوې هر وخت دپاره حلاله مزدوري ګټای شي، شکر ده. الحمدلله داسې خاص تغیرات نه دي راغلي، خوښ یو د خپل کاروبار. د دولت نه همونږ دا غوښتنه ده چې د صنعت په بازار کې باید موږ بازارونه نور ښه شي، نور همکاري سره وکړو، هم د خلکو ته زمینه د کار برابره کړي چې کارونه ښه شي، زموږ کار هم ښه کېږي. خوست صنعت او سوداګرۍ ریاست چارواکو په خبره په پلان کې لرو چې له دوی سره لاسي صنایعو، ماشینونه او اړونده وسایلو په برخه کې مرسته وکړو. ورته وخت کې یاد ریاست زیاته کړه له بېلابېلو مؤسسو سره موږ دوی یو ځای کوو چې په همدې برخه کې له دوی سره همکاري وکړي. دا کې د متشبثینو لپاره لکه د لاسي صنایع لپاره دې لپاره موږ ډېر پروګرامونه لرو چې په آینده کې به عملي شي. دوی چې کوم ستونزې وي ستونزې به ورسره حلوو. د مثال په ډول لکه د لاسي صنایع لپاره مثلا ماشینونه لري، وړه ماشینونه به اخلو ته. آهنګري یو پخوانی دود دی چې د خوست په شمول د هیواد په ګڼو ولایتونو کې خپل ارزښت ساتلی او تر دا مهاله د کارونې وړ ده.